ذکر د الله رب العالمین یو ښکلې عظیمه بندګي ده. د الله سره به دې رابطه جوړئ، تعلق به دې جوړي، زړه به دې روغي، ګناهونو نه به بند دي، د شیطان د وسوسو نه به بچي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو ځل ما باندې څوک درود وای، درود شریف اللهم صل، چې دا کوم موږ په مانځه کې وایو، الله رب العالمین په د لس رحمتونه را لېږي. او بیا د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ په ما باندې دا ډیر وایي. زما عزتمندو د اسکارو خیال وساتو، د سحر د ماښام اسکار دي، قرآن او حدیث کې راغلي دي. هر مانځه پسې اول او دا سورت اخلاص آخري 2 سورتونه، د 3 سورتونه وایو، سحر او ماښام 3 ځله وایو. رب العالمین به موږ د هر قسم شرونو نه، د جادوګرو نه، کوټکرو نه، منتریانو نه، د دې خلکو نه به زموږ ستاسو حفاظت کوي. ذکر د الله عبادت دی، ذکر د مؤمن د پاره نور دی، ذکر د مؤمن د یادېدلو سبب دی په اسمانونو کې. په ذکر د ته لارې کولاویږي، په ذکر د بندې دروازې کولاویږي، په ذکر د الله مددونه د سره راځي. فاذکرونی اذکرکم، ای بندگانو ما یاد کوي زه تاسو یادوم. بنده ناچیز د کمزور د عاجز انسان الله یادوي، او رب العالمین د کمزور انسان هغه عظیم ذات دی یادوي. وشکروا لی، زما شکر وباسئ د نعمتونو. زما نعمتونه زما په رضا کې ولګوئ، زما نعمتونه زما په نافرمانیو ګناهونو کې مه استعمالوه. مال شته، بدن شته دی، طاقت شته دی، د الله په رضا کې استعمال کا، ګناهونو کې مه استعمالوه. ولا تکفرون، زما ناشکري مه کوئ. روغي ګناهونو نه به بند دي، د شیطان د وسوسو نه به بچي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو ځل ما باندې څوک درود وای، درود شریف اللهم صل، چې دا کوم موږ په مانځه کې وایو، الله رب العالمین په د لس رحمتونه را لېږي. او بیا د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ په ما باندې دا ډیر وایي. زما عزتمندو د اسکارو خیال وساتو، د سحر د ماښام اسکار دي، قرآن او حدیث کې راغلي دي. هر مانځه پسې اول او دا سورت اخلاص آخري 2 سورتونه، د 3 سورتونه وایو، سحر او ماښام 3 ځله وایو. رب العالمین به موږ د هر قسم شرونو نه، د جادوګرو نه، کوټکرو نه، منتریانو نه، د دې خلکو نه به زموږ ستاسو حفاظت کوي. ذکر د الله عبادت دی، ذکر د مؤمن د پاره نور دی، ذکر د مؤمن د یادېدلو سبب دی په اسمانونو کې. په ذکر د ته لارې کولاویږي، په ذکر د بندې دروازې کولاویږي، په ذکر د الله مددونه د سره راځي. فاذکرونی اذکرکم، ای بندگانو ما یاد کوي زه تاسو یادوم. بنده ناچیز د کمزور د عاجز انسان الله یادوي، او رب العالمین د کمزور انسان هغه شکر مه کوئ. رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.